بسم الله الرحمن الرحیم. میکروتیک څلورمه ویډیو. یعنی 13 ورځې مو تاسو DHCP مو ویله و په همدې طریقه وایرلیس سیټینګز هم ویله. یعنی نن خبره چې ده دغه بریج موضوع ته ځو. یعنی پرون مو تاسو ویله د میکروټیک هر یوه پورټ لکه جلا جلا دي، یعنی جدا جدا دي. بای ډیفالت چې دی دا مونږ سره جدا جدا دي. که چیرته غواړئ چې سیوا دی دغه وین چې انټرنیټ ورسره کنیکټ کوو، دغه څلور پورټونه سره دی وایرلیس سره، یعنی ویلن سره یوه آی پی اوسي، یوه DHCP اوسي. لکه د دې نه مخکې چې دی مونږ سره چې 13 ویډیوګانې مو تاسو وکړو، انټرنیټ کیبل هم یعنی دې پورټ سره هم لګوله چې PV پورټس. بیا هم درته ووایم چې مهمه نه ده چې مونږ د انټرنیټ کیبل دې سره ولګو، کولی شو دې سره مو لګو، دې سره مو لګو او دې سره مو لګو. هسې مونږه پبلیک آی پی اچو چې کوم پورټ وسی هماغې له چې دی پبلیک آی پی اچو. یعنی په دې سچویشن کې مونږ سره اوس چې پرون مو تاسو هم ویلم یوه پیسیم به اغستل او دغه پورټ سره یعنی کنی کېدلو. که فکر دی اوسي ما تاسو ته پرون هم ویلم 13 ویډیو کې میکروټیک چې دا څومره پورټونه دي دا ټول جدا جدا دي. یعنی مونږ څه کوو دې پورټ دپاره جدا آی پی سیټینګز کوو، لکه 10.0.0.1 جدا DHCP کوو. که چیرې تاسو سره دلته یو بل هم وسي یعنی دې پورټ سره مونږ کنیکټ کوو، دې دپاره بیا مونږ څه کوله، دې دپاره به مونږ جدا آی پی سیټینګز کوو، دې دپاره چې دی جدا DHCP به کوو، یعنی جدا جدا دي. خو که چیرې تاسو غواړئ چې نه زما پورټ 2 3 4 5 یوه چې دی مونږ سره آی پی وچلي، یوه آی پی او یوه چې دی باید DHCP اوسي، نو د دې دپاره مونږه یعنی بریج موضوع ته ځو. بریج موضوع ته ځو. بریج موضوع کې څه چل کېږي چې دا څلور وانه پورټونه اخلو او غواړو چې یوه آی پی اوسي، یوه DHCP اوسي. که چیرې زه دې پورټ سره کنیکټ کېږم نو هم همدغه آی پی اوسي، همدغه نیټورک اوسي. که دې پورټ سره کنیکټ کېږم هم دا نیټورک اوسي، دا نیټورک ته ضرورت نشته ده. که چیرې دا پورټ اوسي دا پورټ اوسي او که چېرته زه وایرلیس لحاظه اوسم. نو زه همدغه د بریج موضوع په لورې ځو. لار به شي وین باکس کنیکټ ته یې ځو. هماغه بای ډیفالت سیټینګز دي، زه وایم چې نه غواړم. زه غواړم چې خپله آی پی سیټ کم، خپله پبلیک سیټ کم.
نو د پبلک او د آی پی نه مخکې اول بزو په خیر دغه بریچ موضوع ته بزو. بریچ کې راځو اول خبره د بریچ په لوري دلې زو اډ ته دغه کوم بریچ چې تاسو جوړول غواړئ دی له څه نوم ورکول، یعنې څه نوم ورکول. یعنې که چېرته وایي چې بریچ 1 مهمه نه ده، خپل نوم هم ورکولی شي، نوم ورته آی ټي هم ورکولی شي، اکاونټ هم ورکولی شي، مختلف نومونه مو ورته سیټینګ کولی شي. زه وایم چې بریچ نوم یې ورکړو. اپلای مې که اوکې مې که اپلای اوکې نه بعد چې دی د دې ویرلس که فکر دی وي بای ډیفالټ ډسیبلز وي، ولې مونږ ریموف کنفیګریشنز هم واغستل، دا یې انیبل کوئ. راځم هغې نه بعد چې دی پورټس ته ځم او پورټ کې څه کوم ورته، یعنې اډ ته ځم. اډ نه بعد چې دی بریچ نوم زمونږ راغلی. وای آیا تاسو غواړئ چې دا پورټ 1 هم همدغه بریچ مربوطه اوسي؟ نو فکر هم ډېر اوسي چې پورټ 1 مونږه بریچ کې نه اخلو. مونږ صرف او صرف دغه لوکل پورټس چې مونږ په دې لوکل کې چلیږي، چې مونږ ورسره کمپیوټر یې کنیکټ کوو، سویچ کنیکټ کوو یا ایکسس پوینټ کنیکټ کوو، نو د هغې دپاره چې دی مونږه یعنی هغې دپاره هغه پورټونه چې دی مونږ څه شی کوو د دې بریچ مربوطه یې جوړو. لکه زه وایم چې پورټ 1 نه، پورټ 2 مې همدغه بریچ یعنی د چا بریچ مربوطه اوسي، بریچ اپلای کومئ اوکې کوم. اوس دا ډسکنیکټ کېږي، بیرته کنیکټ کېږي. بیا راځو په همدې طریقه همدې پورټ کې ولاړ یو، اډ ته ځو. دې نه بعد چې دی زما پورټ 3 همدغه بریچ مربوطه اوسي. په همدې طریقه چې دی زما پورټ 3 نه بعد 4 ته ځم، همدغه بریچ مربوطه اوسي. په همدې طریقه راځم چې دی یوه دانه یعنې اډ کوم. زه غواړم چې دغه وایرلس یعنې دا کوم زمونږ مایکروټیک چې ایکسس پوینټ موډ هم ده، ویلان وانس دا هم چې دی مونږ سره هم د دې بریچ مربوطه اوسي. یعنې دې اوس مونږه څه چلو کو، دا څومره چې پورټونه دي دا ټول هم راواغسته یوه بریچ م کړو. بیا راځم چېرته آی پي په لورې، ادرس په لورې اډ ته ځم. اول چې دی پبلک آی پي سیټینګز کو 192.168.1.1 زمونږ پبلک آی پي ده چې ډي ایس ایل موډم سره کنیکټ کړم. بیا چې دی سلاش سلیریش د دې لین ده، ولې کلاسیک مونږ سره 3 نیټورک دي، 8 بیټه 8 بیټه 8 بیټه سلیریش راځي. کوم پورټ د پاره سیټینګ کې، پورټ 1 د پاره. اپلای ته ځم، اوکې ته ځم. بیا چې د اډ ته ځم، دلته غواړم چې خپل نیټورک دغه لین کې چې چلیږي 10.0.0.1 سلاش او هغې نه بعد 8 ولې ځکه چې لین ده مونږ سره کلاس ای دی، کلاس ای کې یو نیټورک دی، کله چې یو کور نیټورک کېږي د هغه 8 بیټونه آن کېږي. ها دا چا دپاره سیټینګز کې، زه وایم چې دا بریچ دپاره سیټینګز کوم. هغې نه بعد چې دی اپلای ته ځم، اپلای نه بعد اوکې ته ځم. یعنې د دې نه مطلب څه شی شو، مونږ سره که پرون هم فکر اوسي مونږ هر یو پورټ دلته جدا مشخصات کول. اوس مونږه بریچ هم کریټ کړی، میک کړی دی. یعنی زما دغه 10 نیټورک چې دی باید دغه څومره پورټونه چې دي، که 2 دی، که 3 دی، که 4 دی، که 5 دی، که ویلانس دي، د ټولو دپاره چې دی ما څه وکړو 10.0.0.1 مې سیټینګ وکړو. اپلای ته ځم، اپلای نه بعد اوکې ته لاړم. نور سیټینګ هماغه سیټینګز دي چې زه به چېرته په خیر ډینس ته به ځو. ډینس کې به څه وکړي، یعنې د آی ایس پي آی پي ایډرس 192.168.1.1 اپلای ته ځو، اوکې ته ځو. بیا راځو آی پي ته، فایروال ته ځو، نیټ ته ځو، اډ ته ځو. اډ نه بعد چې دی دلې راځو، اپلای کومه اوکې کومه. بیا چې دی د دې کار هم ختم شو. بیا راځم دې نه بعد چې دی راوټ ته ځم. راوټ کې به څه وکړي، یعنې زو دلته چې دی ګیټ وی ته 192.168.1.1 دا هم د ډي ایس ایل موډم آی پي دی. اپلای ته ځم، اپلای نه بعد اوکې ته ځم. دا بندومئ. بند نه بعد چې دی ډي ایچ سی پي موضوع خواته ځو.
چیرته ځو DHCP سیټ اپس ته ځو کوم یو پورټ د پاره کې وین د پاره خو نشو کولی یعنی بریج د پاره کوم نیکسټ ته ځم نیکسټ نه بعد بیا یې نیکسټ کوم بیا یې نیکسټ کوم بیا یې نیکسټ کوم DNS کې چې دی 10.0.0.1 همدغه کوم یو چې موږ سره د دې لین پورټس چې دي اوس مخکې چې سیټینګس وکړم نیکسټ کوم نیکسټ نه بعد نیکسټ او هغې نه بعد فینش نه بعد چې دی دا بند نه بعد اوس زما کمپیوټر چې کنیکټ دی پورټ 2 سره دی یعنی مهمه نه ده چې پورټ 2 اوسي 3 اوسي هر څه اوسي ګوره وایرلس بیا موږ ته نه راځي ولې د دې ریسیټینګ موږ وکړم زه به چېرته وایرلس کې چې دی په دې ډبل کلیک کوئ ایکسټینشن موډز دی دا ایکسټینشن را اخلو IP بریج ته ځو IP بریج نه بعد اپلای ته ځم اپلای نه بعد څه کوم دلته نوم ورته ورکوم چې ایراسافټ نه بعد چې دی اپلای ته ځو اپلای نه بعد اوکې ته ځو که غواړئ چې څوک د سره وایرلس کنیکټ کېږي سیکورټي لیول ته به لاړ شي ډبل کلیک به یې کې دا پرونی ټاپک موضوع ده کې ته ځو پاسورډ ورته ورکو چې یعنی موږ سره 1 2 3 4 5 6 7 8 هر څه چې غواړئ اپلای ته لاړ شه اپلای نه بعد اوکې ته لاړ شه اوس که زه راځم ګوره دا هم راغله موږ سره که چیرې زه راځم او غواړم زه خو پورټ 2 سره اوس کنې کیم پراپرټیز ته ځم IP ورژن 4 ته ځم تیار اپټینز دی اوس به IP م راشي که IP بیا هم نه راځي کیبل به وباسي واپس کیبل به لګې یا راشه چیرته سټارټ رنز ته رن نه بعد سیم ډي ته IP کنفیګ فارورډ سلیش دا کوشن مارک چې دی له فارورډ سلیش وایي او رینیو ورته ولیکئ رینیو IP پورته کړم سی پورته کړم موږ سره یعنی دغه IP که چیرته زه د دې پورټونه دا کیبل وباسم 3 کې ولګوم هم به ماته IP راځي که 3 یا 4 کې ولګوم هم به ماته IP راځي که 5 کې کنې کوم نو هم ماته IP راځي که زه راځم دلې ایراسافټ سره کنې کېږو وایرلس راځو دلته څه کو ور سره یعنی وایرلس سره کنې کېږم نو هم ماته به څه کېږي هم به ماته د 10 IP به راکړي یعنی موږ سره چې دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پورې وو اتو پورې وو ګمان کوم 9 پورې وو کاتو پورې خیر چک به یې کو اتو پورې وو 1 2 3 4 5 6 8 ګوره مونږ ته که وایرلس لیول دی که پورټ 2 دی مونږ سره یعنی غونډو باندې چې دی یوه نیټورک چلیږي مونږ سره هغې له هم 10 ورکړو دې له هم به 10 ورکړي یعنی دا مونږ سره د بریج موضوع بریج څه دپاره استعمالیږي یعنی غونډه پورټونه اخیستل یوه IP چلول یوه DHCP چلول راځو دې سره خوا په خوا چې دی یوه بل موضوع به هم وایو یعنی کله چې مو تاسو که فکر موسی دغه وین بوکس ته ځو او دلې راځم کنیکشن ته ځم ګوره زه کوم پاسورډ نه ورکوم یوزر نیم بای ډیفالت اډمنز دی کنیکټ ته ځم نو زما ډایرکټ کنیکشن جوړیږي که چیرې غواړئ چې نه زه باید چې دی خپل دغه اډمن ته چې دی پاسورډ سیټ کړم نو را به شي چیرته سیسټم ته به ځو سیسټم کې به چیرته ځو دغه پاسورډ ته به ځو پاسورډ نه بعد چې دی اول پوښتنه کوي اولډ پاسورډ آیا ستا دا میکروټک چې دی دغه اډمن دا پاسورډ لري زه وایم چې نه تر اوسه پورې خو موږ نه دی ورکړی مخکې مې اډمن صرف ولیکه پاسورډ مې ور نه کړ ښه نوی پاسورډ سیټ کول غواړې زه وایم 1 2 3 4 5 کنفرم پاسورډ 1 2 3 4 5 چانج مې کم اوس راځم دا بندوم چیرته ځم وین بوکس ته ځم سلیکشن کوم پاسورډ مې نه دی اچولی کنیکټ ته ځم دا نه کنیکټ کېږي ولې تر سیټیمه پورې چې تا دا پاسورډ نی ورکړی لکه 1 2 3 4 5 او بیا چیرته ځم کنیکټ ته ځم اوس کنیکټ شو
یعنی موږ د دې اډمین د لارې نه هر کار کولی شو. که چېرته ته وایې چې نه زه انادر یوزر جوړوم، یعنی یو بل یوزر سکریټ کوم، ما سره یو اسسټنټ ده، زه خپله اډمین یم، اکثر ټیم چې دی زما اسسټنټ په دې کې کار کول غواړي، یا یو چا دغه میکروټیک کې چې دی یو یوزر جوړول، یو مقدار پاور ورکول، یو بل یوزر سکریټ کول. ها زو چیرته په خیر سیستم ته ځو، سیستم نه بعد چې دی یوزرس ته راځو، یوزرس نه بعد چې دی راځو چیرته په خیر غواړم چې یوزرس میک کړم، یعنی څه ورته وایم یو خو اډمین ده چې هغې سره څه شی رایټ ده، یعنی فول رایټ ده. اوس چې موږ ته داخل شوی یو دا د اډمین په ذریعه داخل شوی یو. راځم چیرته اډ ته راځم، اډ کې چې دی څه نوم ورته ورکو، زه ورته وایم چې افغان. ها ګروپ پرمیشنز څنګه پاور ورکي، یو چې دی فول ده، فول یعنی هر څه کولی شي، بل ریډ ده صرف کتلی شي، بل چې دی رایټ ده یو اندازه پاور وي لکه مکمل پاورز نه وي، ریډ ورته وایم. ها ریډ نه بعد چې دی زه ورته څه شی وایم، پاسورډ سیټینګ ورته کې زه وایم چې څه شی 1 2 3 4 کنفرم پاسورډ، په همدې طریقه 1 2 3 4 بیا راځم اپلای ته ځم، اپلای نه بعد چې دی اوکې ته ځم، یوزر مونږ سره چې دی میک شو، راځم دا بندوم، په همدې طریقه وین باکس ته ځو، دلته راځو چیرته د اډمین ختمو او څه ورته لیکو خان، پاسورډ 1 2 3 4 پورې وو، کنیکټ ته ځم میبي خان یو ځل یو منټ یوزر سیستم یوزر څه په نامه هم جوړ په افغان په نامه وبخښئ، ما خان ټرای کوله. ښه راځم دلته چې دی څه ورته لیکم چې افغان، پاسورډ 1 2 3 4 کنیکټ ته ځو. ګوره دا موږ سره ریډ پرمیشنز والا دی، ګوره هر څه ورباندې باندې. که چېرته دا غواړي چې څه چینجز مینجز راوړي نو دا چینجز نشي کولی، یعنی موږ سره دا غواړي چې مثال مختلف کارونه وکړي، لکه پر ایگزامپل یوزر سکریټ کې په همدې طریقه مختلف سیزونه دي، نو بریچ میک کې هر څه ورباندې باندې ریډ اونلی صرف وګوره بس. ښه یعنی دا موږ سره د نننۍ ورځ ټاپک څنګه کولی شي چې بریچ میک کې څنګه کولی شي په همدې طریقه یو یوزرس میک کې. نو انشاءالله تعالی چې د بل ویډیو دپاره بیا حاضرېږو، نو اوسه پورې چې دی یعنی خدای پامان.